السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه مې درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د افغانستان د توپ اچوونکو په اړه هم معلومات درکوم. شرف الدین اشرف د نیپال په لیګ کې، اظهارالحق نوید او راشد خان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې، د حمید حسن د غوراوي کمیټې د مشر ټاکل کېدو په اړه باندې او داسې نور. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. په ایروسیټ لیګ کې نن شرف الدین اشرف ډیر خراب بالینګ ترسره کړ. نوموړي په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې، کومه وکټ یې نه کړه ترلاسه. په بیټینګ کې بیا په 90 بالونو باندې 23 منډې وکړې. لوبډلې جنګپور رایلز لوبه وګټل. بابر اعظم 2 نور په زړه پورې ریکارډونه هم جوړ کړل. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر بابر اعظم د نیوزیلند پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې 2 ریکارډونه جوړ کړل او پخوانی لوبډلمشر محمد یوسف یې شاته پرېښودی. بابر اعظم په یو کال کې تر ټولو زیاتې نړیوالې 50 یا 50 پلس منډې جوړونکی ګډ لوبغاړی سو. هغه د نیوزیلند پر وړاندې په کراچي ټیسټ لوبه کې په روان کال کې 25 وهلې دي. په دې سره بابر اعظم د سریلانکا د پخوانی لوبډلمشر کومار سنګکارا ملګری سو چې هغه هم په 2014 کال کې 25 جوړې کړې وې. بابر اعظم سږ کال 9 نړیوالې سلیزې او 18 وهلې دي. همدغه راز بابر اعظم لومړی پاکستانی لوبغاړی سو چې په یو کال کې تر ټولو زیاتې نړیوالې منډې جوړې کړې. دغه ریکارډ تر دې مخکې د محمد یوسف سره و چې په 2006 کال کې 2415 نړیوالې منډې جوړې کړې وې او بابر اعظم 2414 منډې جوړې کړې دي. بابر اعظم سږ کال په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې 215 منډې جوړې کړې دي. په یو ورځنۍ لوبو کې 690 منډې جوړې کړې دي او په ټیسټ لوبو کې تر 1000 ډېرې منډې جوړې کړې دي. حارث روب خپلې مېرمنې ته په مهر کې 50 تولې سره ورکړي دي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي حارث روب د مېرمنې منظم مسعود ملک سره په مهر کې 50 تولې سره لیکل شوي دي چې مینوال یې حیران کړي دي. د حارث روب په منظم مسعود د نکاح یوه ویډیو په انسټاګرام کې شریکه شوې ده چې پکې قاضي د حارث روب د رضایت په وخت کې د 50 تولو د سرو زرو د مهر خبره کوي او دا د نکاح مهر دی. له بلې خوا په یوه ویډیو کې د حارث او منظم مسعود د واده ځینې شیبې په ښکلي انداز انځور شوي دي چې دغه نوې جوړه پکې په خوښۍ سره لیدل کیږي. حارث روب او مېرمن منظم مسعود د واده په ورځ د واده لپاره د سپینو رنګونو تیارې جامې انتخاب کړې وې او ډیزاینر حسین ریحان په ویبپاڼه کې د منظم مسعود د واده د جامو بیه 6,90,000 پاکستاني کلدارې ښودلې دي. دا یو خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات لاس په لاس کېږي چې حمید حسن د افغانستان د سلیکشن کمیټې یا غوراوي کمیټې مشر ټاکل کیږي. نو که حمید حسن د افغانستان د غوراوي کمیټې مشر وټاکل سي، دا یو ډیره ښه پریکړه ده ځکه افغانستان یو دغسې لوبغاړي ته په سلیکشن کمیټه کې ضرورت لري. حمید حسن د غوراوي کمیټې د مشر لپاره یو ډیر ښه اپشن دی. دې ته افغان لوبډله ډیره زیاته ضرورت لري. دا یو بهترین اپشن دی چې حمید حسن د غوراوي کمیټې مشر وټاکل سي. په دې سره به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د حمید حسن په واسطه باندې ډیر ښه فاسټ بالران پیدا سي ځکه چې افغان لوبډله په اوس مهال کې فاسټ بالینګ ته ډیره زیاته ضرورت لري. بلخوا راشد خان نن په بیګ باش لیګ کې بهترینه لوبه ترسره کړل. راشد خان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې په نننۍ لوبه کې 4 اورونه ترسره کړل، 15 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. په بیګ باش لیګ کې د اظهارالحق نوید لوبډلې لوبه وګټل. نن په بیګ باش لیګ کې اظهارالحق نوید چې د سیډني سکسرز لوبډلې په استازیتوب یې 3 اورونه ترسره کړل. په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړه، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه او په دغه لوبه کې بریا هم خپله کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.